السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو کتلي وي، تلفظ مو هم زده کړی وي. ګرانو شاګردانو که تاسو لا تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او فعال تڼۍ هم درسره کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسېږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ. نو ګرانو شاګردانو نور وخت مه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. شپږم لوست. ګرانو شاګردانو که تاسو سره کتابونه نه وي، کتاب صفحه د هغه د آیټم 3 برخه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیټم 3 درېیم برخه شروع شوه. He is او she is. دې درس کې مو آیټم نن خو آیټم 3 درېیمه برخه شروع شوه. he is کې نه خبرې کېږي او په she is کې خبرې کېږي چې دا دغو سره چې استعمالیږي. دې درس کې تاسې ایټ په مخکې درسو کې تاسې ایټ په اړه خبرې وکړې چې ایټ له چی سره استعمالېده. ما مخکې درس کې هم تاسو ته وویل چې ایټ له یو نومونو لپاره استعمالېدو چې هغه سا ونه لري، او د اوس دغو نومونو لپاره چې هغه سا ولري، مثال د انسانانو لپاره هغه لپاره چې استعماله دغه دا په څرنګه ورته استعماله هغه لپاره هی او شی راغلي دي. هی او شی کې هم فرق ده. ښه دغه اوس د هی از معنا چی ده؟ د هی معنا چی ده؟ هغه او د شی معنا چی ده؟ هغه په انګلیسي کې په پښتو کې موږ لرو هغه څونه هغه د یو هلک. دا په انګلیسي کې څرنګه وایي هغه معنا په انګلیسي کې چی ده؟ هی. او دغسې مثال موږ پښتو کې وایو هغه د یوه ښځه. نو دلته به بیا شي استعمالوي، شي به استعمالوي. شي معنا چی ده؟ اس اچ شین ویل کېږي. شي معنا هغه. خو دلته یو توپیر شته کې هی د چی لپاره استعمالیږي؟ نارینه لپاره. او شي د چی لپاره استعمالیږي؟ ښځینه. چی لپاره؟ ښځینه لپاره استعمالیږي. او از معنا خو ده. از معنا خو په تېر درس کې تاسې وویل چې ده. دغو سره اوس تاسو ته مثالونه راغلي دي. نو دغه هیڅ شی ده، اصل کې دا شی ده ضمیر ده. مثال موږ پښتو کې وایو دغه د احمد هغه د یو هلک. هغه مې چې وویل بېرته مې احمد نه وویل. ضمیر خو که تاسو پوهېږئ ضمیر چې ته وایي ضمیر چې د نوم تکرار مخنیوی کوي. هلته هم هغه ده. و دلته نن تاسو ته راغلي او تاسو ته زده کوئ چې د هی معنا چی ده؟ هغه. او د شي معنا هم هغه ده. خو هی د چی لپاره استعمالیږي او شي د چی لپاره استعمالیږي او کومه نومونه لپاره استعمالیږي. دغه معنا د هی معنا چی ده او شي معنا چی ده. ښه تاسو ته مثالونه ورسره اخیستي دي. مثال دا به تاسو یادوئ. he is a boy. هغه د یو boy چې شته وایي هلک ده. هغه د یو هلک. پښتو کې تاسو وایئ هغه د یو هلک ده. اوس دغه خو هیڅ شي لپاره استعمالیږي، نارینه‌و لپاره استعمالیږي. هغه مثال که هلک یې، که نارینه یې، که سپین ږیری یې، که ځوان یې، ټول لپاره هی استعمالیږي. he is مثال وایي موږ وایو چې he is لاندې he is a boy. he is عمر. هغه د یو هلک. هغه د عمر. که یو بل مثال تاسو ته راخیستی ده.
اوس په شي کې مثال درته راخیستی شي is a girl. she is a girl. هغې دا د ښځې لپاره هغې د یوه جنکۍ جنکۍ لپاره اوس ګوره ورته موږ چې ورته نوم که نارینه و مثال د نارینه لپاره استعمالوی د یاندې هغې لپاره بیا راته چې استعمالوی هی به استعمالوی خو اوس ګرل چې ده ښځینه ده دغه لپاره به ته چې استعمالوی شي بس هغې د یوه جنکۍ she is ساره خان. هغې د یوه جنکۍ هغه د ساره خان. دا ساره خان دا که تاسو یادوئ که نه دلته خپل نوم هم لیکئ چې مثال هغه د یوه جنکۍ لپاره دلته مثال تاسو اتي مثال she is مثال دلته چې تاسو هر شی استعمالولی شئ که نه هر شی چې نوم یې خو چې کوم نوم به یې ښځینه بل نور شیان لپاره نشي استعمالولی مثال داسې نه وي چې هغه دا یو بوتل مثال داسې بیا نشي ویلی هغه لپاره بیا چې استعمالوي ایټ به استعمالوي چې درکې ما تاسو ته وویل هغه لپاره بیا ایټ استعمالوي مثال دلته بیا داسې نشي ویلی چې it is a girl مثال a boy دغه لپاره بیا هر یو دا ځان ته اوس شي چې څه لپاره استعمالیږي دا د هغه ښځینه لپاره استعمالیږي اوس ګرل جنکۍ ده ښځینه ده ساره خان د ښځې نوم د ښځې نوم چې هغه لپاره به شي استعمالوي شي معنا هم هغه ده دلته چې تاسو هر نوم استعمالوی شئ خو چې هغه چې ښځینه یي مثال هغسې یو بل مثال تاسو ته راخیستی ده he is a man. He is a man. man چې ته وایي سړي ته سړی ګوره دلته بیا هم سړی هم نارینه ده سړي لپاره بیا هم چې راغلی ده دلته هی راغله جمله شروع شوې ده په هی شروع شوې نه هغه ده یو سړی he is he is Mr. MR دا څه معنا MR دا چې راځي مستر مونږ پښتو کې ته وایي ښاغلی که نه ښاغلی دلته په چې راځي ښاغلي معنا دلته ما تاکید MR ښاغلي معنا لري he is Mr. عزیز دی یو سړی نوم ده مثال که تاسو معلم څوک یې نو چې ورته ویلی شئ he is Mr. حتی مثال که هر څوک یې ورته ویلی شئ دلته یې سړي نوم کې راغلی دا به عزیز دا نومونه تاسو مه زده کوئ ما دومره زده کړه سړي ته چې وایي هلک ته چې وایي جنکۍ ته چې وایي دغو تلفظ به تاسو کوئ چې مثال هلک به تاسو لیکلی هم شئ بوای څنګه لیکل کېږي بوای سپیل به چې تا ته یاد چې BOY دا سپیل به تاسو یادوئ په انګلیسي کې ما مخکې هم درته ویلي چې دا تلفظ یا د لغاتو نوم زده کول تلفظ سره دا ډېر مهم ده چې هغه هم سپیل هم وکړي هغه بل مثال تاسو را اخیستی ده she is a woman هغې دا یوه woman څه معنا woman 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 هغې دا یوه woman تاسو به داسې پوهېږئ چې شي دلته راغلی دا به دا چې ده په دې پوه شئ دا به چې وي نارینه به یې ښځینه چې به یې ښځینه به یې woman چې ته وایي ښځه هغه دا یوه ښځه هغسې لاندې لیکلی دي she is
مستر عزیز. هغې د مستر په انګلیسي کې ام آر چې و ښاغلی و ام آر اس دا څه معنا لري؟ ښاغلی. دا خو ښاغلی و، دا چیرې ښاغلی دلته ما چې اس سره اضافه شوي. عزیز دا د سړي نوم نه ده، دا د ښځې نوم ده عزیز. هغې ده ښاغلې عزیزه. هسې یو بل مثال تاسو سره اخیستی ده. اومین څه معنا؟ ډبلو دغه سپیل به هم تاسو زده کوئ. اومین مین چې ته وایي سړي ته وایي، چې ډبلو او سره اومین ښځه. او دغسې بل مثال یې تاسو رااخیستی ده. he is Mr. ریاض. شی ریاض. هغې ده په انګلیسي کې هر وخت چې نوم لیکئ دا به تاسو څرنګه کوئ؟ په غټ توري به په غټ توري چې نوم یې پې پوه سه چې غټ تور لیکل شوی نو پوه سه دا چیرې نوم ده. او جمله شروع کوئ دا مخکې هم تاسو ویلي په غټ توري به یې څرنګه کوئ؟ شروع کوئ. he is Mr. ام آر راغلی پوه سه سړی ده. او دغه چې هم پوهېږي دا جمله چې لپاره شروع شوې ده د هی دا نارینه لپاره کېږي استعمالیږي هی. نو هی از مستر ریاض، هغه ده ښاغلی ریاض. ریاض چې شوي سړي نوم ده. که تاسې هلته شي راغلی و مثال د انګریزانو نومو کې خو مثال دا نسته چې دا سړی د هغه پام به تاسو ته کوئ. عزیز مثال دلته راغلی و عزیز دلته په یو وجه کې راغلی و د هي لپاره راغلی و دلته لاندې راغلی درته راغلی عزیز. دواړې مثال یو شی دي. هلته سړی و دلته ښځه ده. خو تاسې به اوس ریاض دا چې ده تاسو به پوهېږئ دا سړی ده که ښځه. خو دلته له جملې له پیل چې به تاسو ګورئ دلته چې په چې شروع شوې ده په هي شروع شوې ده. نو هي از او دلته دغه جي ام آر یعنې ښاغلی. هي از مستر ریاض، ښاغلی ریاض. او هي از هغه ده چې هي از he is a teacher. teacher ما هم ته ویل بیا دا ای نه کې ویل کېږي ځکه چې یو واو راغلی هغه دا یو استاد. دا استاد ښځه ده که نارینه دا په تاسو چې معلوموي له هیچ معلوموي چې پې شروع شوې ده پې شروع شوې دا چې د نارینه ده هغه ده یو استاد. he is Mr. ریاض، هغه ده ښاغلی ریاض. he is a teacher، هغه ده یو استاد. ښه داسې بل اخري هغه درته رااخیستی ده مثال she is miss هغه ده یعنې ښځه هغې ده miss MISS دا MR دا هم د ښاغلي معنا لري د ښځې لپاره. او MRS دا هم ښاغلي معنا لري. او MISS دا هم ښاغلي معنا لري. دا چې ده دا جمله به تاسو څرنګه وایئ she is هغې ده miss یعنې ښاغلي هاي. ښه نو ګرانو شاګردانو تاسو به په خپلو کتابچو کې دغو نومونه در سره لیکئ. بای ته چې وایي ګرل ته ګرل څه معنا، مین څه معنا، وومین څه معنا، او ټیچر دا څه معنا، او هی از او شي از دغو لپاره دا به زده کوئ چې هی از د څه لپاره استعمالیږي، شي از د څه لپاره استعمالیږي. او همدغه درس کې خو نور چې نسته دغه سپیل به سره یادوئ چې هلک ته چې مثال چاته وایي چې په انګلیسي کې چې وایي چې هی هغه دا یو هلک ته به ورته وایي چې هی از مثال که چې تا داسې دی چې هی از هغه دا یو عادي دی په انګلیسي کې د معنا چې ده یو ده. ما مخکې هم درته ویل چې یوازې راسي بوای هلک ته که چې تاسو بوای نه یې زده یعنې بي او وای هم نه یې زده چې بوای هلک ته وایي تاسو بیا جمله نه سئ لیکئ. که چېرې مو زده وي نو بیا ډېر اسانه لیکلی سئ. ګرانو شاګردانو دغه استاد د نن ورځې درس تر بل درسه مو
الله مل شه.